وظیفې د کولو سره به دی الله جل جلاله د ګناهونو نزله تور کې او د نیکو کارونو سره به شوق پیدا کی او که چرته یو کس د سحر مزل نشي پاسېدلی نو که دا وظیفه شروع وکړي د یا الله ان شاء الله چې د دې په برکت باندې به د سحر منزله پاسي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو خويندو نن د الله جل جلاله ذاتنم الله د دې وظیفې یو داسې زبردست تاثیر او ترکیب درته خیم کلم چې تاسو دا وظیفه هم په دې ترکیب سره وکړئ نو الله جل جلاله به تاسو ته بشمیر انعامات درکړي. یو بل د ګناهونو زړه تورېږي نیکو طرف ته بالکل دستا مخه شي او دا ذکر د اولیاء الله خاص ذکر دی. کلم چې اولیاء الله خپل تعلق د الله سره جوړول غواړي نو هغوی د الله الله ذکر کوي. د دې ذکر کولو د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم چې دا وظیفه به څنګه کوئ او په کوم وخت کې به کوئ او د الله وظیفې دپاره یعنی الله الله د دې وظیفې دپاره کوم وخت زیات چې کوم دی مناسب دی. کلم چې اولیاء الله له یو کس ورشي او هغه ورته وایي چې زما تعلق د الله سره ولګوه نو د هغه تعلق د الله سره لګئ دغوی یو خاص کیفیات دي. د هغې کیفیاتو نه علاوه هغوی د خپلو مریدانو ته دوه ذکرونه په عام طور سره ښیي. یو ذکر د لا اله الا الله خو دی چې دا د ټولو مقدم ذکر وي او دوی نمبر ذکر د الله 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 دا ذکر ښیي. چې کله دا ذکر مرید هغه په صحیح طریقې سره وکړي کومه طریقه چې ورته شیخ ولی وي نو د دې مرید نه پس وخت پس د الله جل جلاله ولی جوړ شي او دا بالکل د مشاهدي خبره ده چې دې کله کله داسې شي چې صاحب کشف شي رب العالمین ورته رازونه ښکاره کوي. ډېر لوی د کمال اسم دی د کمال نه ډکه وظیفه ده نو تاسو هم د دې وظیفه شروع وکړئ خپله دومره برکات به سي کې چې خپله ورته حق خیران پاتې شي. یو کس دی او هغه شپه ورځ په ګناهونو کې مبتلا دی زړه د ګناه د خیرې نه ډېر انتخایي داسې خیرن دی یعنې دی چې ګناه کوي کله چې بنده مسلمان ګناه کوي د ده په زړه باندې یو تور داغ ولګي که توبه بس الله تعالی معاف کړي او که بیا ګناهو کې دویم تور داغ درېم ګناهو کې درېم تر دې پورې چې دې ګناهونه کوي په زړه باندې تور داغونه لګي آخر کې دا زړه تک تور شي د ګناهونو د وجې نه دې ته د زړه زنګ ویلی شي. اوس د زړه دا زنګ به ختمیږي په څه باندې یعنې د ګناهونو دا زنګ دا به څنګه ختمیږي او دا زړه به څنګه صفا کېږي د ګناهونو نه انسان به څنګه صفا کېږي د ګناهونو نه نو هغه دی د الله الله ذکر شروع کړي د دې وظیفه شروع کړي طریقې درته ښیمه ان شاء الله چې د دې وظیفې په برکت باندې به د ګناهونو نه زړه داسې تور شي او د ګناه د کار نه به داسې یریږي چې اوس څنګه موږ د مرګ نه یریږو د مرګ ځای ته موږ نه ورځو د مرګ والا کار موږ نه کوو یعنې داسې نه ورځو چې د ټوپک یا چې د تمانچه راوالو په سر باندې کیدو ولې دا آله د مرګ ده دا موږ داسې نه کوو موږ د دې نه یریږو نو چې څنګه د دې نه یریږو د مرګ د ځای نه یریږو داسې به تاسو د ګناه د ځای نه بیا یریږئ چې کله تاسو د الله الله ذکر شروع کړئ نو د ګناهونو به زړه مکمل تور شي. او بله خبره چې یو انسان وایي زما د لاس څخه د خیر کارونه به نه کېږي خو چې کېږي نو صرف د شر کارونه کېږي هغه کارونه د میاس ساتي هغوی هم کو دا الله الله دا ذکر را ونیسي د نیکو طرف ته به د هغوی مخه شروع شي. ډېر زیات مبارک اسم مبارک دی. دویمه خبره که یو انسان وي او هغه د سحر منزله نشي راپاڅېدلی دی ډېر زیات کوشش وکړي لیکن نفس باندې غالب د دې په باندې مغلوبه دی شیطان په غالب د دې په باندې مغلوبه دی او د سحر منزله نشي پاڅېدی نو که دا ملګري هم د دې وظیفې ذکر شروع کړي ان شاء الله ان قریب به دا خلک د سحر منزله هم پاسي. د دې وظیفې کولو طریقه ډېره زیاته اسانه ده. کلم چې تاسو سملی نو دا وظیفه ځان سره کوئ یعنی د سملاستونه مخکې الله الله الله
لا تعداد په کثرت سره یعنی ډېر ډېروئ ان شاء الله چې د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله د ستاسو د زړه کیفیت بدل کړي یعنی الله جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره ستاسو د ګناهونو زړه تور کړي د نیکو اعمالو سره به شوق پیدا شي او د سحر مزد به هم پاسېدی شي. یو ډېره زبردست وظیفه مې درته وښوله بالکل تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازت دی هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.